اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، قدرمنو اوریدونکو او کتونکو، ستاسو ورور تیمور احمد فاتح یم سره د خپل ګران ملګري نادر خان نادر لالا د لالازار ټي وي پروګرام مې راوړی دی. نن د خاتیانو د سیمې یو نوموړی او خوږژبي شاعر د جناب جنت ګله دل صاحب خواله. جنت ګله دل صاحب د څه تعریف محتاج نه دی. ډېر ملګري به داسې چې هغوی به پیژني، بعضې ملګري به داسې ومي چې د هغوی نه به ناشنا وي. نو د هغوی دپاره راځو جنت ګل صاحب له چې تاسو سره خپله لنډه پېژنګلو وکړي. جنت ګل صاحب پروګرام کې درته هرکلی وایم. ډېره مننه جي، ستاسو ډېره زیاته مننه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو زه تیمور فاتح صاحب ستاسو او د نادر خان لالا ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې هغوی زما خواله راغلل او هغوی ویل چې یاره دا پروګرام ریکارډ کوو. نو زه ستاسو ډېره زیاته مننه کوم. تاسو د پېژنګلو خبره وکړه. نو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې جنت ګل مې نوم دی، عادل تخلص لرم او د هاتیان پښتو ادبي جرګې د صدر په حیث باندې نن سبا کار کوم. نو او د هاتیان اوسېدونکی یم. دغه څومره چې نوموړي سینګران دي هغوی ټولو زما کلامونه ویلي دي. نو زما چونکې تعلق هم د میډیا سره دی او زیات تر رجحان چې دی نو زما هغه طرف ته دی. اوس کتابي اثار خو مې دا دي چې مطلب دا دی چې ستاسو غونته کې ملګري به اوس نه پرېږدي وایي دا کتاب خامخا چاپ کړه. نو بس کتاب مې اوس لیږلی دی، کمپوزینګ ته پروت دی او بس انشاءالله چې خیال مې دی چې یو نه چې دوه کتاب وکړم، دوه به یو ځای انشاءالله کوم. دا ستاسو په دې دغه باندې زه دې خلکو ته دغه ورکوم چې انشاءالله زه چې د کتاب مخکتنه کوم یو په ځای به د دوه کتاب انشاءالله رحمان. الله دې وکړي عادل صاحب چې همدغه شانتې وشي. مینوالو څنګه عادل صاحب خبره وکړه چې شعر او شاعري په تحریري شکل کې به هم راولم. د دې نه علاوه دا خبره تاسو ته معلومه وي چې د عادل صاحب تعلق ډېر زیات چې دوی کوم وخت تېر کړی دی په کوم پلیټ فارم باندې پاتې شوي دي، نو دوی میډیا سره ډېر زیات تعلق دی. الله دې وکړي چې دوی همدغه شان دا دوی چې څه ووي کتابونه دوه راشي، پښتو ادب ته به څه نوې هم څه میلاو شي. مینوالو وخت لږ دی، ماښامې دی، نازک ټایم دی، تیاره را په خورېدو ده، ورځ تېرېږي. راځو عادل صاحب له چې څه نوې مونږ سره شریک کړي. مینوال هم ترې خوند والي او مونږ هم ترې خوند والو. نو دا تاسو دا عادل صاحب. ډېره مننه جي. فاتح صاحب زه به د یو قطعې نه شروع کوم چې قطعه چې سترګې کړم پټې لاس په خوله زړه مې احساس ونیسي. سترګې کړم پټې لاس په خوله زړه مې احساس ونیسي چې د غربت نه د خلاصي دلته څوک آس ونیسي. سترګې کړم پټې لاس په خوله زړه مې احساس ونیسي چې د غربت نه د خلاصي دلته څوک آس ونیسي. او کاش چې ګونګې وې، کاش چې ړوند وې چې مې هېڅ نه لیدې، کاش چې ګونګې وې، کاش چې ړوند وې چې مې هېڅ نه لیدې، بېوسه پېغله چې بازار کې چاته لاس ونیسي. مننه. یو بله قطعه راځي چې د مغرب تقلید کوي خپله حیا خرڅوي، چې د مغرب تقلید کوي خپله حیا خرڅوي، په څو ټکو چې څوک دا خپله پښتونخوا خرڅوي. چې د مغرب تقلید کوي خپله حیا خرڅوي، په څو ټکو چې څوک دا خپله پښتونخوا خرڅوي. او ای زوروره د روښانه مستقبل لپاره، ای زوروره د روښانه مستقبل لپاره زما بچې په پوکڼو کې خپله ساه خرڅوي. مننه جي، ډېره مننه. یو بله قطعه سره شریکوم جي چې وایي چې دا نن چې زه راګیر یم د غربت په دایره کې، دا نن چې زه راګیر یم د غربت په دایره کې، ما کړي زندګي د عزت په دایره کې. دا نن چې زه راګیر یم د غربت په دایره کې، ما کړي زندګي د عزت په دایره کې. او مغروره د خپل ذات ته دایرې نه بهر مزه، مغروره د خپل ذات ته دایرې نه بهر مزه، نفرت خلک کوي خو د نفرت په دایره کې. مننه جي. یو قطعه سره بله شریکومه چې ملګرو ډېره خوښه کړې وه. دې دغه کوي چې یاره وایي چې دا څنګه چې سیلونه د مرغو په مازدیګر وځي، دا څنګه چې سیلونه د مرغو په مازدیګر وځي او دغسې خیالونه مې په تا پسې اکثر وځي. څنګه چې سیلونه د مرغو په مازدیګر وځي او دغسې خیالونه مې په تا پسې اکثر وځي. او هسې چا ترمنځه د نفرت کرښه راښکلې ده، هسې چا ترمنځه د نفرت کرښه راښکلې ده. اور چې په کابل لګي لمبه د پېښور وځي. مننه جي. د غزل نه مخکې سره یو بله قطعه شریکومه چې دا څنګه چې سحر کې سیر انور وهي راخیږي، دا څنګه چې سحر کې سیر انور وهي راخیږي، دا څنګه چې سحر کې سیر انور وهي راخیږي، سبا لکه چپې د سمندر وهي راخیږي. دا څنګه چې سحر کې سیر انور وهي راخیږي، سبا لکه چپې د سمندر وهي راخیږي.
او زما د تخیل د فلسفې نه به خبر شي زما د تخیل د فلسفې نه به خبر شي ستا اوس لا د شعور تیغونه سر وهي راخېږي مننه جي چونکې ټایم کم دی فاتح صاحب زه تاسو سره یو غزل شریکوم خپل لفظونه خرڅوي نو دا ښه کار نه کوي چې خپل لفظونه خرڅوي نو دا ښه کار نه کوي د خپل غیرت سودا خو څوک سره بازار نه کوي چې خپل لفظونه خرڅوي نو دا ښه کار نه کوي د خپل غیرت سودا خو څوک سره بازار نه کوي که دا مني ورلی نوم ورله شهرت ورکړې که دا مني ورلی نوم ورله شهرت ورکړې نو بیا شاعر دی د پښتو په نوم روزګار نه کوي شعر دی چې زما احساس د احترام هنر هېر کړی نه دی زما احساس د احترام هنر هېر کړی نه دی داو د ژبې د خدمت ته بیا په جار نه کوي او شعر دی چې د خپل ارمان قتل به وکړم خیر دی غلی بشم د خپل ارمان قتل به وکړم خیر دی غلی بشم خو بیا به هیڅوک د شاعر په خوله اعتبار نه کوي د خپل ارمان قتل به وکړم خیر دی غلی بشم خو بیا به هیڅوک د شاعر په خوله اعتبار نه کوي او ته د قلم د تقدس په معنی ښه پوهېږي ته د قلم د تقدس په معنی ښه پوهېږي هوښیار سړی خو د ساتلې مرغۍ ښکار نه کوي ته د قلم د تقدس په معنی ښه پوهېږي هوښیار سړی خو د ساتلې مرغۍ ښکار نه کوي او شکر په دې دی خپل ضمیر ته ملامت نه یم شکر په دې دی خپل ضمیر ته ملامت نه یم زه عدل چې نه وایم رښتیا نو زړه مې وار نه کوي ډېر ښه جي ډېر زبردست عادل صاحب ډېره زیاته شکریا دی کوو ډېر زیات دې خوشحاله کړو ښایسته ښایسته شعرونه دې را سره شریک کړه او حقیقت خبره دا ده ډېر د پیغام او د میسج نه ډکو عادل صاحب نور به زموږ سره او زموږ مینوالو سره څه شریکوي زه به راته غزل نه مخکې یو قطعه دوه درې نورې ووایم فاتح صاحب چې وایي چې ساګانې یې په دار وي چې خفګان جدا کول ساګانې یې په دار وي چې خفګان جدا کول یو بل نه څه په چل هنر جهان جدا کول ساګانې یې په دار وي چې خفګان جدا کول یو بل نه څه په چل هنر جهان جدا کول او په هیڅ نه پوهېدمه څه عجیبه معما وه په هیڅ نه پوهېدمه څه عجبه معما وه یارانو به زمانه خپل یاران جدا کول مننه جي او یو بل قطره چې د خونړي نظام باسی دی مصلحت څه کوي د خونړي نظام باسی دی بس مصلحت څه کوي چې بچی مې له دې خاورې دې حیوان جدا کول د خونړي نظام باسی دی مصلحت څه کوي چې بچی مې له دې خاورې دې حیوان جدا کول او رګونو د وینې په ځای ساه مې ورته لاړه رګونو نه د وینې په ځای ساه مې ورته لاړه چې سرونو انسانانو نه انسان جدا کول چې یاران مې د محفل په ما سلام وایي او تختی یاران مې د محفل په ما سلام وایي او تختی رڼا مازدیګري ته به ماښام وایي او تختی یاران مې د محفل په ما سلام وایي او تختی رڼا مازدیګري ته به ماښام وایي او تختی نو هسې په وینا باندې خپل زړه به ورته شین کړي نو هسې په وینا باندې خپل زړه به ورته شین کړي زموږ بعضې ملګري خپل کلام وایي او تختی غزل سره شریکومه چې مطلب چې ښکاري ګلاب چې د ګلاب سره تصویر وباسي ښکاري ګلاب چې د ګلاب سره تصویر وباسي کله ټوپک کله کتاب سره تصویر وباسي ښکاري ګلاب چې د ګلاب سره تصویر وباسي کله ټوپک کله کتاب سره تصویر وباسي او د پښتنو سعادتونه عجیبه غوندې دي د پښتنو سعادتونه عجیبه غوندې دي کله ګناه کله ثواب سره تصویر وباسي د پښتنو سعادتونه عجیبه غوندې دي کله ګناه کله ثواب سره تصویر وباسي او زما پښتون د خپل کلتور پالنه داسې کوي زما پښتون د خپل کلتور پالنه داسې کوي خپل حجره کې خپل رباب سره تصویر وباسي زما پښتون د خپل کلتور پالنه داسې کوي خپل حجره کې خپل رباب سره تصویر وباسي او تاسو ته یو شعر ډالۍ کوم چې سچل خوشتا د دې سړي بچا تپوس نه کوو سچل خوشتا د دې سړي بچا تپوس نه کوو نن هر سړی د دې جناب سره تصویر وباسي سچل خوشتا د دې سړي بچا تپوس نه کوو نن هر سړی د دې جناب سره تصویر وباسي او ته ورله مه وباسه تصویر د هغه نه خوښېږي ته ورله مه وباسه تصویر د هغه نه خوښېږي عادل په خپل حساب سره تصویر وباسي ډېره لا واه عادل صاحب حقیقت خبره ده ډېر زبردست شعرونه دې را سره شریک کړه وخت نازک دی ماښامې دی تیاره خورېدو واله ده
د ورځې اثار ختمیږي. ګرانو مینوالو تر دې دمه چې سم عادل صاحب وي هیله لرو ستاسو به ډېر زیات خوښ شوي وي. ولې نه د هغوی شعرونه د هغوی کلامونه د ډېر ښه پیغام نه ډک دي. الله دې وکړي چې زموږ پښتانه وروڼه زموږ کتونکي د دې نه پیدا واخلي او سبق ترې واخلي. خپل ورور تیمور احمد فاتح له سره د ګران ملګري نادر خان نادر لاله او جنت ګل عادل صاحب اجازه راکړئ په پاک الله م سپارم هر ځای چې ها د باد اوسئ د الله په امان.